د هلمند ولایت جګړه او د افغان ځواکونو له لوري طالبانو ته سخت تلفات. افغان چارواکي وایي لښکرګاه کې د افغان ځواکونو عملیاتو کې 50 طالبان وژل شوي. د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار کې له تیر ماخوستن راهیسې جګړه یو ځل بیا تونده شوې ده. د هلمند د پولیسو ویان محمد زمان همدرد د لښکرګاه ښار په ځینو برخو کې جګړه تایید کړه، خو وایي چې جزئیات به یې وروسته شریک شي. نوموړي نن یکشنبه امریکا غږ ته وویل عملیات روان دي، تازه دمه سرتیري هم په لښکرګاه ښار کې ځای پر ځای شوي، جزئیات به یې وروسته شریک شي. په ورته وخت کې په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو ویان ډګرمن عبدالقدیر بهادرزي امریکا غږ ته وویل چې له تېرې ورځې راهیسې ګډو افغان ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ د لښکرګاه ښار په اړوند سیمو کې د عملیاتو پر مهال 50 وسلوال طالبان وژل شوي. دوی وویل د لښکرګاه ښار په اړوند سیمو کې د ګډو عملیاتو پر مهال چې هوایي قواو یې ملاتړ کاوه 50 طالبان وژل شوي دي، چې دوی مهم قمندانانو او 40 نور ټپیان شوي دي. خو عیني شاهدان او د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا مهال د لښکرګاه ښار د لومړۍ او دوهمې حوزې په ځینو برخو کې هم جګړه لیدل کیږي. یا د حوزې د لښکرګاه ښار تر ټولو اساسي برخه بلل کیږي چې د ولایت مقام په ګډون یو شمېر دولتي ودانۍ د لومړۍ او د عملي قمندانۍ په ګډون ځینې نور دولتي تاسیسات بیا د دوهمې حوزې په اړوند سیمو کې موقعیت لري. د هلمند یو لوړپوړي مقام د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې تېره شپه تر ټولو سخته جګړه د 9مې او 10مې حوزې په اړوند سیمو کې وه، چې له ځینو برخو څخه یې پولیسو تکتیکي شاتګ هم کړی دی. سرچینې زیاته کړه چې د لښکرګاه ښار د 9مې حوزې په اړوند سیمو کې هوایي بریدونه هم دوام لري او د هلمند پوهنتون ودانۍ سره هم جګړه ده. تېره شپه تازه دمې سرتیري هم لښکرګاه ښار ته رسېدلي چې مهمه دنده له دولتي تاسیساتو څخه د جګړې پر شا کول دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.